بل واورئ د دې په تاواني ځوانانو بل واورئ نبي علیه الصلوة والسلام وایي من سن سنة حسنه چا چې په اسلام کې یو ښه کار وکړي بیا چې پر هغه باندې نور ځوانان اثر واخلي هغه کوي د دې اجر به بدل شي. واوره ومن سن سنة سیئه چا چې یو نوی پیشن نوی رواج راوړي بل ځوان ورته وکتل هغه په ځان کې راوستي بل ځوان ورته وکتل د قیامته پورې چې دا رسول دغه کېږي عروج پیدا کوي او څومره پر مخ باندې ځي د دغه ځوان وانه به پکښي د دې ځوان وانه به پکښي چې اړ یو دا کار کوي د خدای لپاره یو څو ورځې ژوند دی دا دومره معمولي زندګي کې په دا دومره معمولي اوقاتو کې د خدای لپاره آخرت مه تباه کوه که نه ابدي ژوند ولې تباه کوې دا به د دنیا احمق ترین انسان وي کوم کس چې په معمولي شي باندې ټوله سرمایه د لاسه ورکوي دا به احمق ترین انسان. واورئ ځوانانو زه همیشه زه وایم د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د عرش د سایې لاندې یو څو محدود کسان ولاړ وي اعلان به وشي هغه ځوان دې هم راولاړ شي د الله د عرش د سایې لاندې ودرېږي. دا کومه ورځ ده؟ یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله فرمایي الله دا داسې ورځ ده زوی به د پلار بېزاره یي بابا را نږدې کېږه من یې کړي مه رسوه پلار به د زوی نه بېزاره مور به د لور نه بېزاره ورور به د ورور نه بېزاري خور به د ورور نه بېزاري خور به د خور نه بېزاري ان تر دې چې ستا هغه معشوقه مېرمن چې ته پر مین وې یا دا پر تا مین هغه درته وایي رانږدې کېږه مه خاونده خپل کار کوه خپل کار به کوه. څوک به در دا ځای په خولو کې ډوبي څوک به در دا ځای ډوبي څوک به در دا ځای ډوبي اخر به دا انسانان سا دومره تنګ شي وایي ای الله حساب شروع کړه که جهنم ته ځو همدې ولاړ شو حساب راسره وکړه. په دې سخت محشرګاه کې به یو څو کسان هلته خوشحال حشاش بشاش د سایې لاندې ولاړ یو څو ځوانان به ولاړ حشاش بشاش په دې کې به هغه ځوانان هم ولاړې چې د الله د خوف او د ویرې ګناه پرېښه ده یا پر زنا یې قدرت لودې زنا یې پرېښول په درواغ یې قدرت لودې درواغ یې پرېښول دا به هم د الله د عرش د سایې لاندې ولاړ.